بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة مخکې آیت کې دا تېر شول چې د دین مخالفت د هغې وجه څه ذکر شوه چې د دنیا په محبت کې داسې نه د دنیا مننه اکثر د دنیا محبت دومره غالب شي چې ده ته د دین د دنیا د اغراضو نه چې کومه خبره د دین دا خبره چې د دنیا د اغراضو نه خلاف وي د هغه دین ترک کوي دوی کې هم دغه دې آیت کې هم دغه مضمون چې دا اختلاف مطلب دا یوازې دغه یو وخت نه و بلکې دا یوه سلسله ده یو قانون ده چې د پخوا دا یو ترتیب را روان دی دا اختلافات را روان دي چې کان الناس امة واحدة چې وو خلک امة واحدة ټول څه یو امت یعنې په یو دین باندې قایم پخوا نه چې دی دا خلک چې دی دا په یو دین یعنې په توحید باندې قایم یو الله یې منو او شرک وغیره هېڅ پکې هم نه ټول په یو دین او په یو ملت باندې او د دې نه کوم وخت مراد دی چې په کوم وخت کې وو یا په کومه زمانه کې نو دې نه هغه یا خو دا ده چې د دې نه هغه په عالم ارواح کې چې کومه وعده الله پاک اخیستې وه په هغه وخت کې ټول الله خلک چې دی په یو توحید باندې وو صرف په الله ایمان راوړم الله پاک ورته وفرمایل الستو بربکم ستاسو رب نه یم نو دې ټولو خلکو وویل ثم ارواح چې دلته قالو بلا ولې نه یا دې دغه مراد دی یا دا چې کله آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې دی الله پاک دنیا ته راولېږل نو د دې په اولاد ته چې دی هم د توحید درس ورکړم نو په دغه وخت کې چې دی مشرکین وغیره څه نه وو ټول په یو امت یو په توحید باندې وي او الله به یې منو او د الله پاک احکامات او د آدم علیه السلام نه وله دا غالبا د ادریس علیه السلام پورې په دغه وخت کې چې دی د توحید ټول خلک چې دا په دین باندې وي په توحید باندې الله نه ما سوا د هېڅ شي عبادت پرې نه کوو دا تقریبا 1000 کاله و او یا د دې نه مراد دا ده چې کله نوح علیه السلام دعا وکړه خپل قوم ته او هغه په طوفان کې غرق شول د دې نه بعد چې کوم خلک پاتې وو نو هغه ټول څه په یو ملت وو یعنې په یو توحید باندې بیا وروسته چې دی یعنې اول خلک ټول په الله پاک پایله وو لیکن آهسته آهسته په قلاره قلاره اختلافات راتلل مزاجونو د هر څه اختلافات راتل او دغه چې دی دې اختلاف ته راورسېدل چې د حق او د باطل په منځ کې چې دی غټې غټې مسلې تر دې پورې عقیدې او بیا شرک او دا افعال چې دا وروسته شروع شوي کان الناس امة واحدة دا خلک څه دا یو امت دغه درې اقوال به شته چې یا دغه عالم ارواح کې وعده دې مراد چې دغه چې صرف په الله ایمان یا د آدم علیه السلام چې کوم اولاد دغه چې دی دا په توحید باندې یا دا چې نوح علیه السلام د قوم چې کله غرق شو نو کوم لږ کسان چې پاتې شوي هغه ټول صرف په توحید باندې نو بیا د اختلاف شروع کړو چې کله اختلاف ورسېدو په عقایدو تر دې پورې چې عقایدو کې اختلاف شروع کړو یعنې عقیدې خرابې شوې چې د توحید نه علاوه شرک وغیره شروع شو الله پاک وبعث الله النبیین مبشرین نو الله پاک دا یو ترتیب دی چې کله هم په یو قوم کې ډېر دغه راغلی نو الله پاک وختن په وختن چې د انبیا رالېږي وبعث الله النبیین الله پاک راولېږل نبیان مبشرین او منذرین خوشخبري ورکوونکي او منذرین او یروونکي یعنې هغه کسان چې څوک په حق باندې وو نو هغو له نبیانو خوشخبري ورکوله د جنت او د ډېرو خوشخبریانې به ورکولې او منذرین او کوم کسانو چې به د حق مخالفت کوو یعنې د خپل دنیوي د اغراض د وجې یاره څه وجې چې دی د دین مخالفت پرې کوو او منذرین او دې نبیانو به هغو یارول چې تاسو په غلط یې تاسو چې دی په ناحقه روان یې یعنې چا کې به شرکي د عقیدې درستګي نه وه دا څه د وخت مطابق چې څه مخالفت پرې د حق کوو نو هغو نه باندې هغو نه به یې څه کول یارول او وانزل معهم الکتابه او الله پاک نازل کړ دې سره کتاب یعنې یوازې دا نه چې نبیان یې راولېږلو د نبیانو سره یو قانون او ضابطه هم راولېږله چې دې چې دی دا په دغه باندې عمل کول شروع کړي نو په نیغه لار وشي نو الله پاک دې سره څه کتاب هم نازل کړو بالحق په حق سره داسې کتاب چې حق او د باطل په منځ کې فرق راولي او هغه صرف رښتیا خبرې کوي نو یوازې نبیان یې راولېږل بلکې د هغې سره کتاب قانون او ضابطه سره هم الله پاک راولېږله لیحکم بین الناس دا ولې چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې یعنې چې د حق او د باطل په منځ کې فرق بالکل واضح شي د کتاب او د نبي راتله مقصود ده چې د خلکو عقیدې څه شي درست شي نو فیصلې وکړي د خلکو په منځ کې فیما په هغې څه کې اختلاف وکړي چې په دې کې اختلاف وي یعنې اصل کې دغه چې انسان چې بل طرف ته ځي په مسایلو کې اختلاف د هغې نه روان نو الله پاک د نبیان او کتاب راولېږو چې دغه اختلاف دې ته واضح شي چې په څه خبرو کې اختلاف کوي نو د هغې فیصله وکړی شي او حق واضح شي وما اختلف فيه او اختلاف نه وکړه په دې کې یعنې په حق خبرو کې اختلاف نه کوو مګر چا الا الذین اوتو مګر هغه کسان چې هغو له کتاب ورکړی شوی
کې د هغې مثال یو چې د یهود او نصارا دوی به د الله پاک کتابونه ورکړي وو که نه، نو د کتابونو باوجود هغو څه نمونه اختلافات کړي دي او په دین چې دی د دین چې دی کوم د دیندارو خلکو او د هغې کوم او د اوسه پورې دا ترتیب را روان دی، نو هغو له الله پاک کتابونه ورکړي د هغې چې نور هم امتونه کېدای شي، لیکن یهود او نصارا به هغې سرې پرست دي چې هغو له کتاب ورنه شو د هغې اهل علم خلک اصل کې عوام چې دی ډایرکټ چې دی د دین مخالفت نه شي کولی، ځکه هغو ته د هېڅ پته نه وي یا د الله پاک په کتاب کې یا د الله پاک په نبیانو چې کومې خبرې کوي په هغو کې عوام اختلاف نه کوي، عوام بیا په دغې علماو پسې ځي، یعنې پوهه خلکو چې دی اول اختلاف په دې کې وکړو، پوهه خلک چې دی د دې وجې نه پوهه خلک چې دی د هغو د وجې خلک ډېر خلک په اصلاح هم راځي او د پوهه خلکو د وجې چې هغو کله په غلطه شي نو ډېر خلک د هغو سره چې دی غره کېږي هم ځکه چې د هغو په نور څه نه وي پوه په هغو پسې ورپسې اختلاف پکې چا وکړو الا الذین مګر هغه کسان اوتوه چې چا دا کتاب ورکړل شوی یعنې ښه اهل علم او ښه پوهه کسانو چې دی په دې کې اختلاف وکړو من بعد ما جاءتهم البینات وروسته د هغې نه چې هغې ته راغلل څه واضح دلایل مخکې هم وویلو که نه چې کله واضح دلایل راشي او د واضح دلایل نه بعد په هغې آیت کې دا تذکر راغلی چې د هغو اختلافات نو دلته هغه د هغې سره دا ربط شو چې د وروسته د هغې نه چې واضح دلایل یعنې الله پاک نښې او هر څه واضح کړل په هغې کې د شک شبهې چې دی سوال نه پیدا کېږي یعنې حق او باطل بالکل په هغې کې فرق و لیکن د هغې نه وروسته به دې اختلاف وکړو بغیا بینهم او وجه یې څه وه هېڅ وجه هم نه وه صرف د سرکشۍ د وجې او د ضد د وجې یعنې د خپل ضد د وجې او د خپل جهل د وجې په دې اختلاف وکړو نور هغو ته هم په دې دا پته ده چې دا څه حق دی او څه باطل نو الله پاک د هغې تذکره کوي چې بغیا بینهم چې دا اختلاف چې و یعنې د عقیدې دا دوستګي یا دا نور څه اختلاف چې په دیني کتابونو کې یا د نبیانو سره شوی دا څه وجې بغیا بینهم صرف د ضد د وجې فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه نو الله پاک رهنمایي وفرمایله او هدایت یې وکړو الذین هغه کسان ته آمنو چې ایمان یې راوړی لما اختلفوا فيه د هغې څه مباره کې په هغې خبرو کې چې دوی پکې اختلاف کوو من الحق د حق نه بإذنه په خپل حکم سره یعنې الله پاک بیا وروسته چې دی د کتابونه او انبیا راولېږل وګوره یو داسې حق پرسته خلک دي لیکن هغو په یو شي کې اختلاف کوي لیکن د هغو مقصود په هغې کې دا نه وي چې موږ اختلاف وکړی لیکن د هغو داسې بعض وجوهات یا د څه وجې چې دی اختلاف کوي نور طلب چې دی د حق وي نو الله پاک دا کې د انبیاو دا د کتابونو کې راولېږي الله پاک د هغو رهنمایي وفرمایي د هغو هغه اختلافات ختم شي نو امنو چې د الله پاک د مؤمنانو اختلاف ختم کړو په څه باندې چې په دې په حق سره یعنې د هغو په حق کې چې کوم اختلاف کوو هغه د الله پاک په حکم سره ختم شو او کوم چې ناحقه و د هغو په ضد کې و په دغه کې نو هغه د دې نه بعد چې دی هم په دغه اختلاف کې پاتې شول نو فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او الله پاک هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم د نیغې لارې نو پته ولګېده چې انسان چې دی څومره نیک اعمال کوي یا په نیغه لاره کېږي دا صرف د الله پاک په توفیق کېږي یعنې دې چې په دې ناحقه باندې دي د الله پاک توفیق ورته رانه میلاو شي او الله پاک چې چاته توفیق ورکړي نو بیا څه شي انسان چې دی دا په نیغه لاره شي والله یهدي من یشاء الله پاک هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم د نیغې لارې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس وخلق أمة واحدة يوم يو دين باندي فبعث الله النبيين الله پاک راولېږل نبیان مبشرین خوشخبري ورکوونکي ومنذرین او يرونکي وأنزل نازل کو معهم دوی سره الكتاب کتاب لرا بالحق حق سره يحكم بين الناس فیصله وکړي په منځ د خلکو کې فیما په هغې څه کې اختلافو فيه دوی به کې اختلاف کوي وما اختلف فيه اختلاف نه کوي په دې کې الا الذين مگر هغه کسان اوتوه چاله چې کتاب ورکړی شوی من بعد ما جاءتهم وروسته د هغې نه چې راغلي دي دوی ته البینات واضح دلایل بغیا بینهم خپل منځ کې د ضد د وجې
فهدى الله الله پاک هدایت وکړو الذين هغه سودا آمنوا چې ایمان یې راوړی لما اختلفوا فيه هغه څه چې دوی پکې اختلاف کوو من الحق د حق نه بإذنه فخپل حکم سره والله الله پاک يهدي هدایت کوي من یشاء چا د چې وغواړي الى صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته